موږ اوس یوه لوبه کړو د اشرف سره یو ځای او کله چې تاسې کور وئ مثلا بهر یخ وي او یا مثلا بله ستونزه وي چې تاسې نشئ کولی بیرون ووځئ او یا ویکند وي او یا ماشومان ناروغان وي خدای دې نه ناروغه کوي او د دې وس نه لرئ چې بیرون ته یې وباسئ ځکه ناروغي زیاتېږي نو په کور کې د ماشومانو سره بېلابېلې لوبې کولی شئ. د لوبې یوه ښېګڼه دا ده چې ماشومان د جمع سره بلدېږي، ماشومان د نومونو سره بلدېږي، ماشومان ته خوند هم ورکوي. نو اول به داسې یو کاغذ راواخلئ، هر څو کسان چې ویه د هغو کسانو په اندازه به یې غوڅ کړئ. مثلا موږ دلته اوس په کور کې 3 کسه یو، موږ به دا کاغذ 3 ټوټې کړو. په 3 ټوټو کې به په یوه کې د دې لوبې نوم چې دی غال غال، موږ به غال غال ورته ویل، کېدلی چې په نورو سیمو کې نور لري. نو په دغو کې لومړی دا چې موږ به په هر څو کسان چې وو د هغو په اندازه باندې به د هغه نیم کړو، کاغذونه جوړ کړو. په لومړي کې به مثلا ولیکو غال. دلته چې اشرف په لوست باندې نه پوهېږي نو دلته به زه داسې یو شی ورته ولیکم چې رسم به ورسره وباسم. په دې کې به ولیکم لاس، په دې کې به ولیکم 5. اوس به دا کتابچه یا ورقه یا هر څه چې لرئ په دې کې به دا به 3 خطه کړئ. لومړی خط، دویم خط او دریم خط. په دې کې مثلا ولیکم ارشکه دلته څه ولیکم؟ د چا نوم ولیکم؟ دلته به ولیکم زاکیه. نه ته اوسه خو دا د چا نوم دی؟ دا ارشک دی. ارشکه کښېنه چې لوبه وکړو. او دا بل د چا نوم ولیکم؟ دا زما نظیر. بس په د دو لاندې خط کوي او دا به دلته کېږدو. اشکه نو داسې مه کړه، بیا لوبه نه کېږي. راشه چې اوس لوبه وکړو. اول به دا داسې کټ کړو، داسې به یې کټ کړو چې ونه پېژندل شي چې کوم څو نمبره وو او کوم غړ وو. اشکه راشه کښېنه. ارشک یوازې دی که چېرې نور ماشومان وي کېدلی شي یوه ښېګڼه به یې دا وي چې د هغوی سره په سیالۍ باندې کښېني لوبې ته. اوس دا یوازې دی نو ډېر وخت خپله لوبه کوه. راشه ارشکه کښېنه چې لوبه شروع کېږي. لوبه شروع کېږي. کښېنه دلته کښېنه. دغه ایسته که دا دلته نوي وکړو. په دې کې موږ د وخت ارشک سره وکړه، ارشک په زړه پورې وه. نو اوس به واخلئ بدنه. سوپر. څوک شول؟ څوک غل شول؟ ماما غل شوه. دلته څه ولیکم؟ دلته چا نوم دی؟ دلته څه ولیکم؟ غل ولیکم. دا د ارشک څو دي؟ واخله لاس خپله ولیکه. وړې ولیکه، وړې ولیکه. آفرین. دا څو شول؟ او بل څه ورته ولیکې؟ دا څه شی شول؟ آفرین لاس شول. ما ته 5 ولیکه. ما څو دي؟ آفرین مننه. په دوی کې ما مخکې هم یادونه وکړه چې هغه ماشومان چې لیک لوست نشي کولی او یا اعداد نشي جمع کولی د هغو دپاره ډېره ګټه کوي، ځکه چې هغوی د دو سره بلدېږي چې کوم لیکل د غله دي، کوم لیکل د اعدادو دي. او که هڅه وشي چې هغوی خپله ولیکي چې دو دومره نمرې وګټي، دو دومره نمرې وګټي، ښېګڼه به یې دا وي چې هغوی به په دې لیکلو باندې بلد شي. اشرف د 2 ورځې کېږي چې لیکل زده کړي دي او تر 100 پورې اوس لیکل کړلی شي، ځکه موږ لاس او 15 ورته کړل. تاسې کولی شئ دغه ارقام که چېرې ماشومان بلد وي 100 50 15 او یا داسې. څه ارشکه کښېنه. چې بیا واخلو. کوم وخت؟ څه
څو یې اشک څه دی Jelas. څنګه یې ښه زه شاباس 15. ماما 15 بابا بابا څه شی دی بابا څه دی Gal. غل بابا غل شو ولیکه دلته زه به ولیکم غل اشک غل نشي لیکلی زه به غل ولیکم اشک څو دی De څو یې Zulasia. آفرین ماما ته ولیکه 15. اور ولیکه آفرین ډېر ښه. اشک دلته 15 داسې لیکلي لاس یې داسې لیکلي 15 یې داسې لیکلي د غل ما ولیکل ښه راشه بیا کټ که ته خپله څه کار شکر. اشک خپله دا ده بس کټ ته راکړه کټ یې که چې د څه وایي چې و Moet pintar. واخله ولې ته 15 غواړې لاس ډېر دي که 15 Pintar. 15 ډېر دي Las. اشک کې تالی لري ماما څو ده Pintar. ولیکه 15 دلته ورته اور 15 ولیکه Y ahora sí. آفرین دا داسې که اشک څو دی Masuk. Las. ولیکه لاس یو یا څه شی ورته ورکړې Seha. یو بیا صفر ولیکې غل لیکای شي داسې ته ولیکه غل داسې ولیکه لکه دا آفرین. لا مې ورکړه. دلته دا شی ورته ورکړه راکړه زه یې ولیکم Mustan ګوره badi. داسې ولیکم غل بیا ولیکه Ah. کوم دی کاغذ څه شو دا دی. د اشک څه شو دا دی. د اشک دا ښه اشک څومره ډېر یو لاس وارې به جوړه. بیا هم وکړو بیا به یې وګورو چې چا نمرې ډېرې شوې Yo da. Di. کېدای شي دا وړه اشک. De beti pintar şuna. آفرین ته ولیکه اشک چیرې دی دغه دی اور 15 ولیکه وایي دا خو نه ښکارېږي خیر بیا یې ولیکه سم یې ولیکه داسې دا ماما دلته غل ولیکه ته راکړه زه غل ولیکم ته غل نشي لیکلی Diğer beti gal şuna. هغه چې De دی beti زه gal. لاس شوم راځئ چې اوس یې وګورو چې څو شوې زاکیه لاس شوه زه 15 شوم اشک 15 شو اشک وګټله اشک وګټله سوپر اشک څومره ډېر شو څو شول دا څو دي Pintar de. آفرین زه هغه دې پوهېږي 15 اشک نمره 15 شوه